نن د خیبر افریدي صاحب تلین دی. خیبر صاحب ډېر عظیم شخصیت چې زمونږ د پښتو ادب یو ډېر لوی شاعر دی. نو د خیبر صاحب په هکله ما د هغې په 40مه باندې یو نظم لیکلی و. د دې نظم نوم دی نازولي. زندگی یو پرانستې کتابچه وي، د خوشبو او رڼاګانو خاریه وي، فلسفه علم حکمت پکې ویړیا وي، تل بیرویه بیریا وي آینه وي. په سرود په نغارو را پیدا کیږي، داسې خلک په صدو را پیدا کیږي چې احساس یې لکه مشک وږمې وږمې وي، چې سترګې د ولي غوندې مړې وي، چې زړګی د ریخمو غوندې پوست وي، چې خبرې د شاتو نه خوږې وي. دا خوږوالی په ترخو را پیدا کیږي، داسې خلک په صدو را پیدا کیږي. زیست روزګار شواخون نه عبارت وي، د دردونو ورسره قدر و قیمت وي، په ظاهره پرسکونه سمندر وي، اندرون کې یو شور وي یو قیامت وي. دا ککنس لسرو لمبو را پیدا کیږي، داسې خلک په صدو را پیدا کیږي. مننه. بېوسي وي بې کچه په ژوندون کې، روڼ تندی ګرځي مدام په زړه چاودون کې. بېوسي وي بې کچه په ژوندون کې، روڼ تندی ګرځي مدام په زړه چاودون کې. بېچینۍ کې یې موندلی یو قرار وي، اضطراب یې شي لیدلی په سکون کې. او دا عظمت په شوګیرو را پیدا کیږي، دا عظمت په شوګیرو را پیدا کیږي، داسې خلک په صدو را پیدا کیږي. مننه جی. د انسان له محبته مالامال وي، د خپل قام په مینه مست لکه خوشحال وي. رب ته عمر له جانان د مینې وایي، د وختونو او د ده منځ کې دیوال وي. خلک ډیر دي په دلو را پیدا کیږي، خو داسې خلک په صدو را پیدا کیږي. مننه جی. که هر څو په پښتنو د نن سختی ده، دا د ټولې پښتونوالې خوشبختی ده. موږ به تل په ستر خیبر باندې نازیږو، خو دا مړینه یې بې وخته د وختي ده. چېرته داسې غزلګو را پیدا کیږي، داسې خلک په صدو را پیدا کیږي. وروستی بند دی چې لکه سره سمسور ګلونه په بیدیا شي، لکه سره سمسور ګلونه په بیدیا شي، یا په تیږو کې شینکي تیغونه راشي. لکه اور د سوځولو عادت پرېږدي، لکه بت چې په سنګینه خوله ګویا شي. دا لالونه له ایرو را پیدا کیږي، داسې خلک په صدو را پیدا کیږي. لکه سره سمسور ګلونه په بیدیا شي، یا په تیږو کې شینکي تیغونه راشي. لکه اور د سوځولو عادت پرېږدي، لکه بت چې په سنګینه خوله ګویا شي. دا لالونه له ایرو را پیدا کیږي، داسې خلک په صدو را پیدا کیږي. ډېره مننه.